مولانا تانوی لیکلی دي چې یو دوا بزرگانو په هندستان کې یو عالم او یو بزرګو. د عالم نامه وا قاضی ضیاء الدین او د بزرگ نامه وا سلطان الاولیاء. دی سلطان الاولیاء تبا رباب او شپېلې او دا غږېده، دا بیا اورېده. دی قاضی ضیاء الدین په جمعات کې ورپسې لګیا و چې دا پلیت او دا مردار او دا غدار او دا پلانې او دا پلانې لګیا و. یو ورځ چې قاضی ضیاء الدین ته ډېره غوسه ورغلې ده، نو مرګرو ته په جمعات کې ویلي دي چې راځئ ورپسې ورځو. نو مانځنه پس ورغلي دي، اوس هلته شپېلې غږېږي او سلطان الاولیاء باندې حال راغلی دی. قاضی ضیاء الدین ورتلو سره سلطان الاولیاء اوچت کړو، د ځمکې وویشتو او ښه ووالو او بیا ترې روان شو. په دویمه جمعه بیا مرګرو ته وایي چې راځئ منې شوی نه دی، بیا ورپسې ورځو. بیا ورپسې لاړه. چې بیا ورپسې لاړه، بیا یې ورتلو سره راونیو په ځمکه یې وویشت. څه موده تېره شوه، مرګرو ته وایي چې دا سړی منې کېږي نه او نن خو یې بلکل نه پرېږدي. بیا ورپسې ورغه. چې ورغه سلطان الاولیاء راونیو، ډېره خواري وکړه خو ویې نه غورځولو، ځمکې ته یې راونه غورځولو. بد ترې را روان شو. راځئ ویلې د مخ ته کته ناروا دي او دا دي او دا دي. نو مولانا تانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې ړومبي ځل چې دا قاضي ضیاء الدین ورغه او دا سلطان الاولیاء رونی وو، نو د دې سلطان الاولیاء روح چې د اول اسمان ته پرواز کړو په حال کې چې اول اسمان ته پرواز کړو، نو د قاضي ضیاء الدین هم ورپسې رسۍ کېدی شوه او هلته نه رونی وو، په ځمکه یې وویشت. په دویمه جمعه چې ورپسې لاړو، نو د قاضي ضیاء الدین د ده رانیول چې و، نو د ده روح دویم اسمان ته پرواز کړی. نو قاضي ضیاء الدین روح هم دویم اسمان ته رسېدی شو، هلته نه رونی وو، په دا ځمکه یې وویشت. په دا درېیم ځل چې دی رونی وو او ډېره خواري وکړه خو په ځمکه یې ونه ویشتی شو. نو ورته ویلی شو چې قاضي صاحب خواري مه کوه، په ړومبي ځل ستا رسۍ اسمان ته کېدی شوه، رودي ویشتو. دویم اسمان ته دې رسۍ کېدی شوه، رودي ویشتو. دا په درېیم ځل دې ولې راونه غورځولو؟ ویلې دا ځکه چې د سلطان الاولیاء روح د اووم اسمان نه پاس پرواز کړی، د اووم اسمان نه. نو چې زه ورپسې تلم، هلته پیره ولاړه وه او راته وی چې قاضي صاحب دې نه مخکې ته نشې تللی. خیال م راغی. دا خبرې دي عزیزانو د حال. اوس یو ملا مانه تپوس وکړو چې یاره دا مړه خو څه چې زمونږ عادت دی، مال خبره واوره، دا جاز د څه شي جوړ دی؟ تاسو ووایو. دا اوسپنو دا دومره لوی شی چې پکې 400 کسان ناست. زه چې حج ته تلم نو جمبو جټ کې تللی وم، 450 کسان پکې مونږ ناست، 450 او 450 بکسونه مو، 450 بسترې مې. او د کراچۍ نه چې اوچت کړو نو په 3 غنټو کې په جده باندې کوز کړو. دا دومره اوسپنې چا پاوا کړي دي؟ الله کړي دي که امریکې او یورپ کړي دي؟ تاسو یې ولې نشئ کولی؟ روټي خلاصو. پاکستانیان غول ډېر کوي، کم یو چې ګورې که نه 3 سېره غول د وخت کوي. امریکا او یورپ ممالک چې دي او چین او روس د اوسپنو نه داسې شی جوړ کړي چې هغه مریخ ته الوزي، سپوږمۍ ته الوزي. د سپوږمۍ کاڼي چې دی هغه دوی راوړي بیا دلته په
جشن کې خوده. نن مریخ ته د امریکې راکټې روانې دي. دلته سړی ما ته راغی الله زمونږ استاد خدا سے اریان دریان ویل څنګه ویل خلک وایي چې جاز سپوږمۍ ته وختو الله توبه ویلې قیامت شو. مال بوډاو که ځوان دی ویلې ډېر بوډا دی مال داسې لږ دی دی نه 1900 داسې وګړه چاوه چې کومه زمانه کې ګرځې لګیا یې. اوس خو هر شی ستا مخې ته راغی هر شی. تاسو کیا سم عقل نه راځي؟ اوس هم نه پوهېږئ چې د انسان جوړ کړی شی په سمندر د پاسه زمونږ جاز کې اعلان وشو کہ اس وقت ہم 38,000 فٹ کے بلندی پر جا رہے ہیں. د سطح سمندر میں 38,000 فٹ اچت بلندے باندې روان. مونږ چې په یو ځای باندې ورغو لاندې چې داسې وکته اوریاز و پاس نورو. نو عزیزانو که د انسان جوړ کړی شی اخو د مریخ ستوري ته رسی او سپوږمۍ ته دې رسی او د خدای جوړ کړی بنده چې دی هغه د اول اسمان نه پرواز نشي کولی. دا بنده خو ځان خدای ته سپارلی نو خدای ته نه راکټ جوړ کړو کله اول اسمان ته بوځي او کله دویم ته بوځي او کله پسه ګوري او کله پسه ګوري. خو ما درته وایي چې دا خبرې د حال دي دا زما او ستا خبرې نه دي. ښه ګوره دا به م واورئ چې استاد دا باران د کوم ځای نه کېږي؟ اسمان نه. قرآن شریف کې چې خدای ویلي چې انزلنا من السماء ماء ما د اسمان نه اوبه در نازلې کړي دي. وی دا ساینسدانان خو وایي چې په اوریازې نه باران کېږي. وایي بچیا کافر ډیر شو غږ مه کوه. هغه څه وایي چې وایي بچیا کافر ډیر شو غږ مه کوه. وایي چې باران د اوریازې نه کېږي. او تا کې دومره عقل نشته چې اسمان څه ته وایي؟ کل ما فوقک فهو سما. کم شی چې ستا د سر د پاسه دی هغه ته اسمان وایي. نو اوریځې ته هم اسمان وایي که نه؟ د چت ته هم اسمان وایي چې ستا د سر د پاسه دی. او دا په سترګو دنیا ما لیدلې ده او دنیا لیدلې دي چې باران د اوریځې نه کېږي. لیکن مونږ کې عقل چې راځي قیامت وایي. نه په عوامو کې عقل شته او نه په خواصو کې شته. البته دا د پاکستان لیډران چې دي کې لږ عقل ډېر دی او مونږ کې خو بالکل نشته. که دوی له خدای د چا راغلی راولي د قوم بیړه یې تباه کړه 50 کاله د ملک بیړه یې تباه کړه 50 کاله. د پاکستان نه لیډر د ملک د پاره څه تعلیمي خدمت وکړو او نه حکومت وکړو او نه خواص وکړو. بس هر یو چې ګورې روټي خلاص دی. بل کور جوړوي د بل کور نه جوړوي. هر یو چې کوم ملکونه چې آزاد شي هغې ځان په خپله جوړ کړي. په خپله په دلی کې سن 86 کې زه ومنو راجیو ګاندھی وزیر اعظم مې وکتو چې د دلی په مال روډ باندې روانو یو دومره غوندې فیټ موټرو لکه دلته دا سوزکی موټرونه چې دي دومره غوندې فیټ موټر کې ناستو او 2 کسه ورسره ګاډو او سیکریټریټ ته تلل. د 90 کروڑ دنیا وزیر اعظم دلته د 50 کسو وزیر اعظم چې د 52 کسانو هغه چې سماسخوتن راځي د سهار نه چې کومې لارې ورته بند دي چې کومه دنیا د خدای په قهر اختی پولیس ورسره د خدای په قهر اختی. څه چل دی صاحب وزیر اعظم